نن د ډسمبر 20 په افغانستان کې د پانتونونو د تړل کېدو یو کال پوره شو. کال وړاندې په همدې ورځ طالبانو د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر مخ تر امر ثاني پورې د پانتونونو دروازې وتړلې. خو په دې تیر یو کال کې له پانتونونو محروم نجونې په څه وضعیت کې دي او په کورونو کې په څه بوختې وي. نن به د ننګرهار پوهنتون له محصلې سریا خان سره په همدې خبرې وکړو چې تیر یو کال ورباندې څنګه تیر شو او په تیر شوي کال کې څه وکړل. سریا جانې ستړې مه شې، په خیر راغلې. په پیل کې که راته دا ووایي چې څوم صنف او څوم سمستر کې وي چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې؟ سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو طریقه ټول اورېدونکو ته. مننه خیر اوسئ. زه د پوهنتون د حقوقو پوهنځي په آخري سمستر کې وم. زموږ اتم سمستر و، یعنې زموږ 20% امتحانونه تېر شوي و، 40% او زموږ فاینل امتحانونه یوازې پاتې وو. آخرنی امتحانونه هم زموږ و چې فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو او زموږ آخرنی امتحانونه او آخرنی سمستر په خپل ځای پاتې شو. سریا جانې که دا راته ووایه له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللې، هغې وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې؟ په دغه تیر یو کال کې زموږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه مې وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. همدې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده په ماسپښیني نیولي وو چې زه وکولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې امارت راغله نو پوهنتونونه بند شوي، د هغې نه وروسته بیا مکاتب یې بند کړه، ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي. ابتدایي مکاتب چې تر 6 صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي او شاګردان لري، هماغه مکاتب ته بس کړل. نو د هغې راهیسه یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو، مکتب ته تلم. نو د پوهنتون په وخت کې به کور کې وم، خو زیاتره وخت چې په کور کې وم همدغه په فکر کې به مې راتله که چېرته اوس پوهنتون ایله وی، زما به آخرنی سمستر خلاص وی، اوس به مې کولی شول چې یو سکالرشپ ته اپلای وکړم یا هم ماسترۍ ته زه ثبت نام وکړم یا هم امتحان ورکړم. نو دغه فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي. کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمیږي. هر وخت چې د ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي او خپل پوهنتون وخت را په یاد شي. سریا جانې که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو، څه خاطره د هغې ورځې که راته ووایي؟ که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم ما هلکان چې ترېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور وکړئ چې نن زه هم لاړم بیرون وتی وم، د دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان ته ژړ غوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس زه که په چغو چغو وژاړم یا چغې ووهم، کیدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خواشینونکی او ډېر دردونکی ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو ووایم نشم بیانولی. سریا که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محرومې شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي؟ دغه شیانو کې د څه زده کړي؟ د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مساعد د وخت ورته نه و، یک صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت نام کړم. اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد دی، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطي ته مخه کړې ده، خیاطي مې ګنډل زده کړي، کورسونو ته ځم یا هم په کور کې چې چاته چې زده یې ورسره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نخواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو دقیقو لپاره هېر شي. سریا د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه. ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې
دوی باید واده وکړي. په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړې شئ؟ زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده، که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه راسره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا، عمه، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلي چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم، زیاتره په کورنیو کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي. زیاتره وخت زه چېرته نه ځم همدې لپاره. زما نه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې ډېر ښه نه لګي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله هم چې موږ په کوم پروګرام کې خپل خپلوان کره ځو بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه، یا د واده لپاره تیاري هم نیولې که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو، که په کور کې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان. سرایه که دا هم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تا ځوروي او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟ زیاتره وخت چې دا دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه وي دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو، امتحان سره بیا که ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کې هم نجونو ته دوی حق ورنکړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم، خو سږ کال زه دې ته د پوهنتوني ګورم چې منتظر هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرنی سمستر کې وي، امتحانونه مو آخرنی وه، نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ هستئ. که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي. که نه په اوس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم، سږ کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم، خو ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي. سریا لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایې دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟ که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته موږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو، دروازه هم ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه، هغه مرغۍ چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به څه رقم وي. فکر وکړئ موږ هماغه حالت کې اوس یو، کور کې یو، په وطن کې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده، موږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده، زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحاً موږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څونه درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څونه ده.